مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه شیان بیانول چې مسلمانانو ته دغه تکالیف او آزارو، مشکلات او عذابو د تحمل او زغم، صبر او ثبات قدرت ورکاوه. او په هغه جمله کې مو 15 شی بیان کړه چې اول یې ایمان پر الله جل جلاله، دوهم یې د قائد او رهبر اخلاق و، دریم یې د مسؤلیت احساس و، څلورم یې ایمان پر آخرت و، پنځم یې د قرآن مجید د آیاتو نزول و، شپږم د کامیابی زیری. دغه ټول تکالیف سره سره مسلمانان د اول ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اول ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د بین یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاس ته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عزوجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عزوجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابی زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې ځکه پر مسلمانانو تنګ شوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښې بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی و. او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عزوجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. نو په دغه قصو کې و دې ته واضحه اشاره وې چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کیږي، مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کیږي. بیا هم په دغه وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانانو ته د بری او غلبې زیری ورکول، لکه څرنګه چې الله عزوجل د سورة الصافات د 101 نمبر آیات څخه تر 107 نمبر آیات پورې فرمایي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. یعنی په خواله زموږ د بندگانو رسولانو د پاره زموږ حکم صادر شوی دی. انهم لهم المنصورون.
چې بشکه د دوی سره کومک او مدد شوی دی. وان جندنا لهم الغالبون، او بشکه زموږ لښکرې کامیابه او پر کفارو بریالي دي. فتول عنهم حتى حين، تر یو وخت پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه، یعنی څو ورځې لا دوی ته څه مه وایه. وابصرهم فسوف يبصرون، څه موده ته دوی ته وګوره، ژر ده چې دوی به خپل عاقبت وویني. افبعذابنا یستعجلون، ایا دوی زموږ د عذاب د راتلو تلوار کوي؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، پس کله چې د دوی پر غول او میدان عذاب نازل سي، بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرول سوو خلقو. او دا رب عز وجل د سورة القمر په 45 نمبر آیات کې فرمایي: سيهزم الجمع ويولون الدبر، یعنی ژر ده چې دغه کفارو جمع او ډله به ماته سي او دوی به په جنګ کې خپل شاوي مسلمانانو ته ور وګرځوي، یعنی زغلي به او تښتي به. همدارنګه رب عز وجل د هغه مهاجرو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی وو فرمایي: والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنيا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې ورسره تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دی، نو خامخا به موږ په دنیا کې و دوی ته ښه ځای ورکو او خامخا به اجر او ثواب د آخرت ډېر لوی دی. که دغه مهاجرین په خپل هغه لوی اجر پوهېدلی ورونو، د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دا قسم زیری او بشارتونه خورا ډیر دي. پر نقلولو یې د مضمون د اوږدوالي څخه بیریږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری یو وخت او بل وخت و مسلمانانو ته ورکول. کم وخت چې به د حج موسم راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د رسالت د تبلیغ او دعوت لپاره د خلقو په مابین کې ودرېدی. خو یوازې په جنت سره زیری نور کاوه، بلکې په پوره صراحت سره به ورته ویل: ای خلقو، لا اله الا الله ووایاست چې د الهي عذاب څخه خلاص شي، او په دغه کلمه سره به د عربو پاچاهان سي او عجم به مو اطاعت کوي، او که مړه سواست په جنت کې به پاچاهان یاست. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه اخرنی ډلې ته چې ابو طالب ته راغله په صراحت سره وویل: زه د دوی څخه یوه جمله غواړم، دوی د هغه قبوله کې عرب به ورته تابع سي او د عجمو به پاچاهان وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری او بشارات په پټه او پرده کې نه و، بلکې لڅ او په ښکاره سره ویل کېده. لکه څرنګه چې مسلمانان په خبر و، دغه رنګه و کفارو ته هم ور معلوم و، تر داسې اندازې چې اسود بن مطلب به د نور قریشو سره ناست و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام به ولیده، د پسخند پر قسم به وویل: هغه دی د مځکې پاچاهان راغله، ژر ده چې د کسرا او قیصر پر پاچاهیو به کامیابه سي، بیا به یې شپیلکیان او چکچکې کړي. نو د دغه په مقابل کې چې په دنیا کې د روښانه مستقبل زیری ورکول کېده، د هغو امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیابه کیږي، اصحاب کرامو دغه پرله پسې عذابونه چې پر دوی اورېدل او هغه مصائب چې د هره طرفه پر راګرځېدلي وه، داسې بلل لکه د پسرلي اوریځ چې ډېر ژر به سره وپاشل سي. او پر دې سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ورتغذیه کول، د دوی نفسونه به د قرآن او حکمت په تعلیم سره ورپاکول، په سالمه تربیه سره تربیه کول، د دوی ارواحونه یې ولوړو منزلو او د زړو پاکۍ ته راهنمایي کول، د اخلاقو صفایي، د مادیاتو څخه ازادي، د شهواتو سره د مقاومت لارې یې وښولې، د مځکې او آسمانو ورب ته یې نږدې کول، د جهل د تاریکیو څخه د معرفت و نور ته وروستل، د هزارو په مقابل کې صبر او د نفس مغلوبه کېدل وښول. نو ځکه د دوی په علم کې رسوخ،
د الله عز وجل د رضا په لار کې فانی کېدل، شوق و جنت ته، حرص پر علم، فقه په دین کې، محاسبه بالنفس، غلبه پر عواطفو، تقید په صبر، هدوء او وقار زیات شو. اوس نو د مکې مکرمې د ژوند درېیمه مرحله، اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او دعوت 10 کاله کېږي او په دغه 10 کالو کې بېله او یا نفر بل څوک و اسلام ته نه دي داخل شوي. 10 کاله و قریشو ته دعوت او بلنه فقط او یا نفر مسلمانان دي، خو دغه او یا نفر بېله هغو مسلمانانو څخه و چې په حبشه کې دي. دغه او یا نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري او کومکان په مکه مکرمه کې موجود دي، خو دغه او یا نفر د قریشو په مقابل کې بېوسه او کمزوري دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکه مکرمه د باندې وباسي، ځکه په مکه مکرمه کې په 10 کلو کې فقط دغه او یا نفر او هغه نفر چې په حبشه کې اوسېږي ایمان راوړی دي. خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قریشو د طرفه آزارونه او عذابونه هم ډیر شدید او سخت شو. تاسو خو هغه ټول آزارونه او عذابونه واورېده چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، مگر پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ندی را رسولی قریشو آزار او تکلیف په مثل د هغه آزار چې پس له وفات د ابو طالب را رسولی دي. فکر وکړئ، هغه د مخنی ټول آزارونه او تکالیف د دغه آزار په مقابل کې چې پس له وفات د ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رسیږي هیڅ و. پس له وفات د ابو طالب آزارو ولی او څنګه فرق وکړي؟ هغه داسې کوم وخت چې ابو طالب ژوندی و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یوازې د قریشو مشرانو او سردارانو آزار ورسولای سوای، لکه ابو جهل، مطعم ابن عدي، عاص ابن وائل، ابو لهب، عتبه او داسې نور. بل مشرانو بل چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري نسوای کولای، مگر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکې مکرمه لچګانو، بعقلانو او بباکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري پیدا کړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې تیرېدی، هغه به پدر او به مادر چې هیڅ قدر او شرف به هم نه درلودي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به آزار ورکاوه، پر سر به خاورې ورپاشلې، پرېګ او خاورو به وشتي. دغه وخت نه د چا څخه بیره او نه د چا مراعات او احترام و، ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او د هغه څخه یې دفاع کول وفات شو. نو قسم قسم نوی آزارونه شروع شو. داسې نه پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې پر لارې ځي او څوک دې بد ورته ونه وایي، سپکې خبرې دې ورته ونه کړي. په پخوا کې یوازې د قریشو مشران و چې آزار یې ورکاوه، مګر اوس کوچنیان او لچګان هم سپک او بد ویل کوي. څوک نسته چې د قوم د آزار څخه یې وساتي. کوم وخت چې دغه آزارونه او تکالیف ډیر زیات او شدید شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فیصله وکړه چې تر مکې مکرمه د باندې ووځي او په داسې چا پسې وګرځي چې هغه کومک وکړي. پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې ودته هغه نږدې ښار طائف دی. نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل و دین ته خلق را دعوت کړي. د بعثت په 10 کال او د شوال په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د مئی اخري او د جون اولی ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طائف ته پیاده او پر پښو رهیسو. طائف د مکې مکرمه څخه 80 میله لري دی. په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد شوی مریی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری وو. په لار کې چې به پر هر قبیله ورغله هغه به اسلام ته دعوت کړه، خو یوې قبیله هم دا د دعوت نه کوي قبول. کوم وخت چې طائف ته ورسېدی، هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه 3 نفره ناست وو.
چې نومونه دیالیل، مسعود او حبیب دي. درې سره ورونه او د عمرو ابن عمیر الثقفي زامن و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه وغوښته چې خبرې ورسره وکړي. هغه ولیده چې د مکه مکرمه د اشراف څخه او د عبد المطلب د اولاد څخه دی. شراغله ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، د دین او اسلام خبرې ورته شروع کړې. قران مجید ورته تلاوت کړي. خو په آخر کې یو د هغو درو څخه ولاړ شو. ویل والله د کعبه پوښونه به څیرې کم، خو پر تا به ایمان را نه وړم. د کفارو په عقیده د کعبه شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لوی ګناه وه. نو ویل دغه لوی ګناه به وکم، خو پر تا به ایمان را نه وړم. او هغه بل وویل الله جل جلاله بل تاسو خپل څوک نه کوي پیدا چې راویلی شي. او دریم نفر وویل زه هیڅ کله خبرې نه در سره کوم، ولی که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایې نو ته ډېر خطرناک یې، باید ستا جواب در نه کم. او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایې نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې تاسو اسلام نه کوي قبول، نو دغه حال در سره وساتئ، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکم. هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړي، نه راضي دي چې دې خبرې واوري او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره خبرې وکړي. نو دغه درې نفره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د طائف و داخل ته ولاړه. هلته کوچنیان، مریان او لوچګان سره راټول کړه او دوه لینه یا قطاره ځینې جوړ کړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه و طائف ته ورغلی، غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي. د هلوکانو او بیباکانو هغه دوه ډلې په پسې سوې او په ډبرو یې ولي. او د ډبرو وشتل یا وارونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښو کوي، چې پښه پورته کې هم یې ولي، چې پښه کښېږدي هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ډبرو څخه ساتي. خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځایه مات شو او هغه هم په وینو لړلی و. ورونو ښه متوجه شئ، دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي، خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی و، تر داسې اندازې چې د سر هم څو ځایه زخمي کیږي او وینې ترې بهیږي. دا د مسلمان د حال نمونه ده. باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغسې کول. که نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې نه دی موجود او موږ یې داسې دفاع نشو کولای لکه اصحاب کرامو چې کول، خدا دفاع پر یو بل قسم کېدلی سي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه ونه بولو. موږ هم باید پر خپل ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کو. نو به مو په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروري ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسكر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو او دغه د ډبرو وارونه وو. دونه یې نه پرېښاوه چې له خلقو سره خبرې وکړي. چا دغه پوښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي لپاره راغلی.
د مخه تر دې چې خلق پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي دپاره راغلی دی او څه وایي د ده په ویشتلو یې شروع وکړه. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورنه کړه، نو ویل دلته فایده نشته. بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهي سو او هغه سفها او بیباکان په پسې دي تر څو د طائف څخه ووتې او هلته په لار کې تر طائف 3 میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه باغ ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلوکان او بیباکان ځینې وګرځېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انګورو د یو تاک وسایې ته کښېنستی او جواله ته تکیه وکړه. دلته نو هغه مشهوره دعا وویل کومه چې پر دې دلالت کوي چې زړه د درد او غم څخه ډک و او پر دې حسرت و چې یو نفر هم ایمان را نوړي او ویل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إلهي د خپل ضعف د حیلې د لږوالي او پر خلقو زما د سپکوالي شکایت درته کوم. یا ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب یې او زما رب یې و چاته مې پرېږدې و هغه لرې ته چې په تریو تندي راته ګوري او که د دښمن ته زما اختیار ورکړی دی که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته مګر ستا عافیت زما دپاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کیږي د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کیږي. پر ما ستا غضب مه نازلوې ستا قهر ما ته مه راولې. الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کیږي او بې له تا څخه ما لره نه حول سته نه قوت. دعا کوي او دعا داسې دعا چې د زړه سوز پکښې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاته دی. 10 کاله د دعوت تیر سوي دي بیا هم اسلام ضعیفه دی. په طائف کې هم د خبره چا وانه اورېده. دا باغ چې د ربیعه د زامنو و چې عتبه او شیبه نومېده چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه وه او دوی هم په دغه وخت کې د هلته په باغ کې موجود وه. عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو وینې بهیږي. ستړي او ستومانه دي. زړه یې پر وسوځل سو. دا هم د دوی قوم و. ویل وږي به هم وي. دوی یو مری درلودی چې په دین نصراني او نوم یې عداس و. هغه خپل نصراني مری راوغوښتی ویل یا عداس دغه انګور و محمد ته وروړه. عداس انګور راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړ. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول د عداس شکریه ادا کړه او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو. عداس په تعجب کې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه خبره چې ستاسو څخه مې واورېده د دې ملک خلق دا جمله نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دا سړی په زړه کې یو څه لري. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه دی؟ مری ویل عداس. ویل د کوم ځای او دین دې څه دی؟ مری ویل زه نصراني او د نینوا د اهل څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یوه کلي نوم دی
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن یې. عداس نور هم په تعجب کې سو، ځکه عرب نینوا نه پیژني او دا سړی نینوا خو پیژني او تاریخ هم ور معلوم دی، حتی یونس علیه السلام هم پیژني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی، هغه نبی او زه هم نبی یم. عداس پوسو چې د یو عادي او معمولی سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر، لاسونه او پښې ورموچوي. ورور دلته وای وشي ته متوجه سي، دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل وخپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور کوي. دا هغه پښې نه دي چې د طائف خلقو په ډبرو وشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان موچوي. عتبه او شیبه دلیل ورته ګوري. یو هغه بل ته وویل موږ خواړه ور ولېږه او د ممرې را خراب کړي. عداس چې بیرته ودوی ته راغلی دوی ورته ویل ویحک څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ورموچول؟ عداس ویل یا سیدي په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شی خبر کړم چې بې له نبي بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. کوم وخت چې قرن المنازل ته ورسېدی، قرن المنازل د یو ځای نوم دی، الله جل جلاله جبريل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملکه هم ورسره ملګرې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه دوه غرونه سره راجفت کم او په مابین کې د مکې مکرمه خلق چختان کی. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ایا د احد تر ورځې بل سخت ورځ در باندې راغلی ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسیدلي دي چې را رسیدلي دي او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ماته را رسیدلی دی هغه د عقبې په ورځ، هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبد یالول عرض کړي او هغه زما د خوښې جواب را نه کړي او زه غمجن رهي سوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن ثعالب کې وم. دغه قرن ثعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کړي یوه اوریځ وه چې سایه را باندې کړې وه. ما چې اوریځې ته وکتل په هغه کې جبريل علیه السلام و او راغږ یې کړه، ویل الله عز وجل و تا ته ستا د قوم جواب واورېدی او هغه چې ستا سره یې وکړه ویلې ده. اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تا ته را لېږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکه را غږ کړه. اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه. که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت به کم. د دوه غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر وو او بل د هغه پر برابري غر دی چې قعیقعان ورته ویل کېږي او مکه مکرمه د دغه دوه غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکې خلق به ټوله د دغه دوه غرو په مابین کې کښېکاږم چختان به کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د ده لوړ شخصیت ځلیږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودی. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم پر خپل امت څونه مهربانه وو، نه غوښته چې امت یې په الهي عذاب سره هلاک سي.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه الهي نصرت سره چې لوړ د اسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو او بیا نو د مکې مکرمه پر طرف رهي سو تر څو چې وادي نخله ته ورسېدی او هلته څو ورځې تېرې کړې. په وادي نخله کې دوه ځای دي چې د استوګنې وړ او لایق و، چې یو ته سیل کبیر ویل کېږي او بل ته الزیمه ویل کېږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته اوسېدی، الله عزوجل د پیرانانو یو ډله ورته راولېږل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واوري. او دغه د پیرانانو واقعه الله عزوجل په قرآن کریم کې دوه ځای ذکر کړی ده. الله عزوجل د سورة الاحقاف په 19 او 11 نمبر آیاتو کې فرمایي: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت یاد ک کوم چې موږ تاسو د پیرانانو یو ټولۍ در وګرځول، یعنی در ترام وستل چې قرآن مجید ته غوږ نیوي. کوم وخت چې دوی دغه د قرآن اوریدلو ته حاضر سو، دوی په خپل منځ کې سره وویل چپ سي. کوم وخت چې د قرآن مجید تلاوت پای ته ورسېدی، بیرته خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځیده چې خپل قوم یې د عذاب څخه بیراوه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دوی وویل ایز مش قومه بشکه مش داسې یو کتاب واورېدی چې وروسته تر موسی علیه السلام نازل شوی دی، په داسې حال کې چې د پخوانیو کتابو تصدیق کوونکی دی چې حق دین او سمې لارې ته لارښوونه کوي. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ایز مش قومه د هغه چا خبره قبول کوي چې د الله و طرف ته مبولي او پر هغه ایمان راوړي چې الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه در وبخشي او تاسو به د دردناک عذاب څخه خلاص کړي. همدارنګه د سورة الجن اولنی 15 آیات په دغه باره کې نازل شوي دي چې پیرانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واورېدی. الله عز وجل فرمایي: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته وایي چې ماته وحی راغلی چې بېشکه زما د قرآن مجید ویل د پیرانانو یوې ډلې واورېده. کوم وخت چې دوی هغه خپل نور قوم ته ورغله ورته ویل بېشکه موږ په فصاحت او بلاغت کې یو عجیب قرآن واورېدی، یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. داسې قرآن چې حق او ایمان ته لارښوونه کوي، نو موږ پر هغه قرآن ایمان راوړي او پس له نن څخه به بل هیڅوک د خپل رب سره شریک نکو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. او بشکه چې زموږ د رب شان ډېر لوړ او لوی دی، الله عز وجل نه ښځه لري نه اولاد، لکه څرنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وایي. محترم ورونو، قصه خدا سي و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د صلی الله علیه و آله وسلم دعوت او خبري واورېدې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شک وتلو ډیر خفه، غمجن او نا امید و چې ولې داسې پیښ شو. د اسلام او دعوت کار ولې مخته نه ځي؟ الله عز وجل دا اراده وکړه چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکي، چې ته مخه پکېږه. که انسانان ایمان نه راوړي، هغه دي پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو د تلاوت څخه دا معلومه او روښانه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د دغه پیرانانو په راتګ او د قرآن مجید په اوریدلو او د هغو په ایمان راوړلو نه خبر، بلکې الله عزوجل د وحی په واسطه په دغه حال خبر کوي. او د پیرانانو د راتګ قصه چې ولې پیرانان دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله داسې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېده او د ملائکو خبرو ته یې غوږ نیوی او د ملائکو ځینې خبرې به اورېدلې. ملائکو به په خپل مابین کې ځینې الهي امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله عزوجل امر کړی دی چې وفلانی ته دې زوی ورکول سي، یا د فلانی رزق دې کم یا زیات سي. پیرانانو به دا خبرې اورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلقو کې نشرولې. همدغه سبب وو چې همیشه به کوډګران او جادوګران پر خلقو او د هغو پر عقیدو مسلط وو. لکه څنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوی ده چې جن به یو د بل پر اوږو سپرېده او د اسمان و خبرو ته به غوږ نیوی. خو د وحی او قرآن مجید په نزول سره دغه لار پر پیرانانو بنده سوه. د اسمان د طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره وشتل کېده. الله عزوجل د سورة الجن په 8 او 9 نمبر آیاتو کې فرمایي: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. پیرانان وای بهشکه موږ د ملائکو د خبرو د اوریدلو د پاره اسمان ته نږدې سو. ومولیده چې اسمان په سختو چوکیدارانو ملائکو ډک شوی وو او په سوځونکو ستورو ډک وو. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. او بهشکه د مخه تر لیږلو د دغه پیغمبر موږ د خبرو د اوریدلو د پاره د کښېنستلو په ځایو کې کښېنستلو او هر هغه څوک چې اوس اوریدل غواړي د خپل ځان د پاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنی اوس چې موږ و اسمان ته ورنږدې سو نو هلته مو ولیده چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري. او هر هغه شیطان چې د اوریدلو اراده ولري پر هغه اور اوریږي. او تر دې د مخه دونه سختي او ساتنه نه وه. کوم وخت چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوه نو هغه مشرانو یې امر وکړي چې ولاړ سي په مځکه کې وګرځي وګوري چې څه پېښه ده. خامخا یو شی پېښ شوی دی چې زموږ د اوریدلو لار بنده ده. نو د پیرانانو یوه ډله دلته تېرېده او ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرآن مجید وایي. نو پر راټول سو او غوږ یې ورته ونیوی او بیا خپل قوم ته ولاړه دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایه لکه د مخه آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پیرانانو راتګ او د قرآن مجید اوریدل یو وار نه دي پېښ شوي بلکې په وروسته کې نور هم څو واره پېښ شوي دي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مکه مکرمه د باندې د عبادت کولو د پاره ووتی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته ویل ته دلته کښېنه او ترڅو زه درته ونوایم ته دغه ځای څخه مشور. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لږ ګوښه ولاړی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې دغه ځای څخه څارنه او مراقبت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته لري پر منځ ودرېدی او قرآن مجید په لوړ आवाज وایي. په دغه وخت کې د پیرانانو یوه ډله ورته راغله. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هلته ناست دی او ورته ګوري. دی وایي چې داسې خلک مې ولیدل چې سرونه یې تیره او اوږده اوږده وه. زه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبېرېدم او ور ولاړ سوم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره راته وکړه چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر راټول دي. نور هم پسې ډېرېدل. دونه ډېر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پکښې معلومېدی. الله عز وجل فرمایي: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
یعنی کوم وخت چې د الله بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم مانځه ته ودرېدی چې دغه الله یې باله نږدې و چې دغه پیرانان د ډېره ازدحامه پر ده سر پر سر سره لوېده. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه په تحقیق زه د خپل رب عبادت کوم او د الله سره بل هیڅوک نه شریکوم. پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان ولې کفار و؟ جن یا پیرانان ډېر بې عقلان دي. عقل یې دونه نه دی لکه د انسان. ویل کیږي چې د پیرانانو هغه ډېر ذکي او هوښیار دونه عقل لري لکه د انسانانو کوچنی هلک. عقلونه یې د کوچنیانو دي، ذکاوت او هوښیاري نه لري. صرف ابلیس علیه اللعنه په دوی کې هوښیار او ذکي دی او هغه دوی د لارې واړول. هغه به ورته ویل چې د الله عز وجل سره د نورو الهه او عبادت هم کوي. مشرکان یې ځینې جوړ کړل. خو کوم وخت چې په حق خبر سوه ایمان یې راوړ. الله عز وجل د دوی قول راته بیانوي او فرمایي وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او پیرانانو خپل قوم ته وویل چې بېشکه زموږ ناپوه ابلیس پر الله لوی او د حق لري خبرې کولې. او چې بیا پیرانانو ته وویل سوه چې تاسې ولې د هغه خبرې منلې، دوی وایي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او بشک موږ دا ګمان کاوه چې هیڅ کله به انسانان او پیرانان پر الله دروغ نه وایي. څرنګه چې پیرانان کم عقل دي دا خیال یې نه کاوه چې پر الله عز وجل دې څوک دروغ وایي او د ابلیس علیه اللعنه خبره یې ومنل. کوم وخت چې دوی ته وویل سوه چې د الله جل جلاله سره نور الهه هم شته، دوی د هغه خپلې کم عقلي په سبب دا خبره ومنل او دغه پیرانانو د کفارو او کوډګرانو سره د هغو په ځینو کارو کې مرسته او کومک کاوه او کوډګرانو هم د دوی څخه کومک غوښتی. الله عز وجل فرمایي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او بشک چې و ډېر سړي د انسانانو چې پناه یې غوښته د پیرانانو په سړیو، نو دغو انسانانو د دغو پیرانانو سرکشي نوره هم ورزیاته کړه. د جن او د هغو د کارو په متعلق ډېر آیاتونه سته. مقصد دا چې په دغه وخت کې د قرآن مجید په اوریدلو ډیرو پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان شو. پیرانان وایي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. او بشکه کوم وخت چې موږ د قرآن مجید هدایت او لارښوونې واورېدې موږ پر هغه ایمان راوړي. او بیا وایي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. او بشکه زموږ څخه ځینې مسلمانان دي او زموږ څخه ځینې د حق لارې څخه په کفر سره اوښتي دي. کوم وخت چې دغه پیرانانو ایمان راوړي نو یې په خپل قوم کې په دعوت سره شروع وکړه. اوس نو که څه هم په انسانانو کې اسلام لږ و مګر په جن کې نشریږي او پیرانان و اسلام ته داخليږي. دا هم د الله عز وجل اراده و چې پر خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غم او پریشانی کم او لشکی. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو د اسلام راوړلو څخه تقریبا نا امید شوی و مګر په جن کې اسلام نشر شو چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره و چې ته مغمجن کېږه که انسانان نوي دغه دي پیرانان ایمان راوړي او حقیقتا هم اسلام په جن کې نشریدي. دا د الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحمت وو چې هغه غم پر سپک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د یو چا د مسلمانېدو دپاره هر څه کوشش وکړي هغو به رداوه لکه د مکې مکرمې قریش او بیا تر هغو وروسته اهل طایف. طبعا په دغسې حال کې پس له څه وخته و انسان ته ناامیدي پیدا کېږي. 10 کاله د دعوت کېږي مګر په مکه مکرمه کې تر 80 نفره زیات مسلمانان نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غمجن او د دې څخه بیره و چې د دعوت په کار کې زما د طرفه کومه کوتاهي نوي سوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه غم پر خپل حبیب
سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم سپک او په حق سره دغه واقعه او حادثه د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره نصرت وو چې د غیب څخه ورته راغلی. اوس نو په دغه نصرت او دغه زیل سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هغه د غم او ناامیدي تورې ورځي کوم چې د طائف د سفر څخه د سره ملګری وې استسوي او بیرته د مکه مکرمه د تګ عزم او قصد وکړي چې هلته به په نوي شوق او کوشش پر خلق اسلام ارزوم او الهي رسالت به خلق ته رسوم. دلته نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ورته یا رسول الله څنګه بیرته قریش ته ورځي او هغه ته وایستل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا زید الله عز وجل دغه مشکلات او تکالیف څخه د خلاصېدو لار پیدا کوي او الله عز وجل د خپل دین ناصر او د خپل نبی کامیاب کوونکی دی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نږدې شو. خدا خوف سره دی کچیر مکه مکرمه ته داخل سي او هلته چې هر څوک وغواړي ودته آزار ورکولای شي او د صلی الله علیه و آله وسلم د دفاع لپاره څوک نشته. د څو وخت لپاره په غار حرا کې کښېنستی او بیا یې د خزاعه د قبیلې یو نفر و اخنس ابن شریق ته ورولېږي چې د هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لپاره جوار وغواړي. د جوار تفصیل خو مو مخکې درته کړی دی. جوار یعنی پناه او ساتنه او دا جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به نه درلودي ضعیفه او بې کسب وو نو به د یو قوي نفر څخه جوار وغوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګرځابونو کې ارجوكم لا تفضحوني. تعلیم الاسلام رادیو بدل محمد آخر زمان يما د هلو او خوښیو څرک سبحه الله والوحش مجده. تعلیم الاسلام رادیو الله يا الله